او دا ډیره جامع دعا ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جامع دعاګانې الله تعالی ورکړي دي او هغه دعاګانې وی الله خوښي چې هغه کې جامعیت ډیری دې دعا کې هم ډیر جامعیت ده. د انسانانو چې څه حاجتونه دي د دنیا او د آخرت هغه ټول الله په دې دعا کې راګیر کړي دي. او دا دعا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د رکن یمانی نه به وی کله حجر اسود طرف ته نو دا دعا به ویله چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. او عجیبه خبره وی دا ده چې دی آیت کې دعا هم ده او دا دم هم ده، دم او شفا هم ده. حدیث کې راځي مسند احمد کې حدیث ته او ادب المفرد د امام بخاری وی نبی علیہ السلام یو مسلمان بیمارو داغه تپوس لاړ وی دومره ډیر بیمار شوی او کنه چې دا بدن انتهایی سپک شوی او کل پرخ لکه د مرغۍ بچی چې داسې و. بالکل ډیرو بیمارو د لاس سړی کله د صحت ته ورسی نو د الله نبی ته ویلې چې تا چرته څه دعا د الله نه نه کړې چې الله دې ښه کړي. هغه ویلې وای ما د الله نه داسې دعا کړې وه چې الله په آخرت کې کومه سزا راکړې راله په دنیا کې راک ځکه دې حالت ته ورسې. نبی علیہ السلام ویل سبحان الله او د آخرت د سزاګانو ولې ته طاقت لرې چې داسې دعاګانې کې. او به یې ورته ویلې چې دا دعا ویوه چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. او نبی علیہ السلام ول خصوصي دعا مو کړه نو ایستاغه سړی وای خشو داغه بیماری نه الله خک. نو د بیمارانو د پاره ډیره بهترینه نسخه اسانه دعا چې هر چاته یاد لري چې مسلمان قدرې دا دعا به ته خامخا ځکه دا په مانځ کې ویلې کی. نو دا وای دعا هم ده او دم هم ده او شفا هم پکې ده. او د دنیا او د آخرت خیرونه الله په دې کې راجمع کړي دي. انس ابن مالک رضی الله عنه طریقه وی دا و چې کله به یو دعا کوله نو وی دا دعا به پکې ضرور کوله چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. او دا چلې د نبی علیہ السلام نه زده کړی او دا طریقې زده کړی وه. ادب المفرد د امام بخاری کې راځي وی د بصرې نه څه کسان د خواله راغلي و د انس ابن مالک رضی الله عنه نو وی د دنیا د دعا مطالبه وکړه چې موږ د فاره دعا وغواړه. نو بس دا دعا یې ورته وکړه چې الله دوی له دنیا کې حسنه ورکه او په آخرت کې وله حسنه ورکه. وی بیا چې کله هغه یې رخصتېده نو بیا یې ویلې چې جی بیا راله دعا وکړه. ویل ولې څه پاتې دي څه تاسو ته خو ما داسې دعا کړې ده چې د دنیا او د آخرت چې څه خیرونه دي ټول مې پکې جمع کړي نور څه پاتې شته نه. نو لہذا دا ډېره اهمه دعا ده ځکه چې د حسنې مصداقات واوره چې حسنه څه ته وایي. دې وخت کې چې د خلکو څومره شکایتونه دي تقریبا هغه ټول په دې دعا کې راجمع دي. اکثر څوک د بچو شکایت کوي یاره بچی اولاد مې نشته، څوک د ښځې شکایت کوي، څوک وایي کور مې نشته، څوک وایي یاره گاړه مې غټ ارمان دی چې الله یې راکړي. دا ټول په دې کې شته. لکه ته هسې دا مصداقات دې ذکر کوو د دې دپاره چې دا دعا تاسو له بیا مزه درکوي چې مانځه کې وایي یا هسې وایي د دې ټولو خبرو استهزار وکوي نو ډېر په شوق به کوئ. د حسنې مصداق په دنیا کې څه دی؟ د حسنې یو مصداق په دنیا کې علما وایي العلم النافع، پیدمن علم دی. الله موږ له دنیا کې حسنه راکا یعنی پیدمن علم راله راکا. فهم د الله د کتاب دا د حسنې مصداق. ځکه ښه زندگی د علم زندگی ده چې سړي سره د قرآن علمي او په هغې کې مشغوله دی نه ښه ژوند بل نشته. همنګ او تاسو چې کوم ماحول کې ناست یو د دې نه ښایسته زندگی او قیمتي لمحات او وختونه نور نشته چې سړی د الله کتاب وایي اوري. دا ډېر بختور بندگان دې زندګۍ پسې بیا سړی ارمان کوي. دویم د حسنې مصداق دی الولد الصالح، نیک اولاد. الله موږ له دنیا کې حسنه راکا یعنی نیکان بچی را لراکا. دایم مصداق څوک چې بچی غواړي
او بچی نه بستا دعا دی وی. او درم علی رضی الله عنه وی د حسنه مصداق په دنیا کې د المرأة الصالحه نیک بیبي د انسان د سعادت نه وی دا چې الله ول نیک خزه ورکی پراخه کور ورکی خڅ ورلیو لورکی خ گاونډیو لورکی دا د سعادت او د نیکبختی اسباب دي. نو نیک خزه دا دنیا کې حسنه ده او بد اخلاق خزه چې د ناغه قنا عذاب النار ده. او څلورم مصداق د توفیق الحسنات والاعمال الصالحه چې الله د نیکو اعمالو توفیق راک دام د حسنه مصداق د نیک اعمال او د اعمالنا خو نغستل حلاوت الطاعت چوتوي. پنځم مصداق د الرزق الحلال چې الله حلال روزي راک دنیا کې خ زندگی داغه بندگانو د چې الله ول حلال روزي ورکړي حلال جیداد ته د پلار نکنه پاتې پردو جیدادونو باندې قبضه نه کړي د خويندو میراثونه هغه نه قبضه کړي د تروریانو نو دا خسته زندگی ده. او شپږم مصداق ده العافیه چې الله مال عافیت راک د بیمارونو عافیت امن. وم مصداق ده البیت الواسع پراخ کور. یو عالم قصه کوله دا دغه چې شروع د متاثرینو د حالات چې اپریشن شروع میدان باجوړ باندې خلک راوتی نو ویل یاره چې کډم رئیستی دا کور راته نه ملاویږي څه وظیفه راوخایه نو ویل ما ورته ویل چې دا دعا وایه چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب. یو څو ورځې وروسته یو ټلیفون وکړو وایي داسې کور الله راکړی چې دغه خپل نام ډېر ښه دی. دا حسنې مصداق پراخه کور دی څوک چې د کور ارمانیم دا دعا دی وایي. او اتم مصداق د آسان او نرم څورلی خ غاړه غواړي هم دا دعا کوا. او نهم مصداق د لسان صدق نیک نامی چې دنیا او آخرت کې سړی په نیک نامۍ باندې مشهور شي او خلک یې صفت کوي چې پلان کې ډېر دیندار سړی او ډېر ښه سړی او دام حسنه ده په دې مؤمن خوشحاليږي. او لسم ابو عبدالرحمن القاسم ویلی دی و یو درې څلور صفات دي چې الله چاله ورکړه دا حسنه ده. من اعطي قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وجسدا صابرا فقد اعطي في الدنيا حسنه. چاله چې داسې زړه الله ورکړه چې شکر گزارو داسې ژبه ورکړه چې الله یادو هر وخت او داسې بدن ورکړه چې په مصیبتونو صبر کاوه نو دله دنیا کې حسنه ورکړه شوې ده. او یولسم مصداق د الغلبة على العدو په دشمن غلبه الله مغل دنیا کې حسنه راکا یعنی په دشمنانو غالبه کا په دشمن غلبه غواړم دا دعا وای. او دولسم مصداق د صحبت صالحین د نیکانو خلقو صحبت الله مغل حسنه راکا یعنی د نیکانو خلقو صحبت راته نصیب کا چې سړی د نیکانو سره مجلس کې نه سیدا ډېره خسته زندگی ده. نو وس چې کله دا دعا وې د دې خبرو استهزار کوو نو څومره خلک وي دریاب په کوزه کې را بندول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.